خبر پاکستانی متخصص په کابل کې د سترګو 1500 عملیات وړیا کوي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په السلام علیکم. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت خبر ورکړی چې د سترګو په څنګ کې متخصص ډاکټرانو یو ډله له پاکستاني افغانستان ته راغلي او د سترګو وړیا عملیات کوي. نن دوشنبه د زمري پر 11 دغه وزارت څخه په خبرپاڼه کې ویل شوی چې له پاکستان څخه په خدمتي توګه ډاکټران افغانستان ته راغلي او تر 1500 زیات د سترګو عملیات په وړیا توګه وکړي. دغه وزارت معلوماتو لمخې په دغه عملیاتو کې د سترګو رینا برخې او انحراف یا اکو پلاستیکي شامل دي چې په کابل نور په ملي او متخصص روغتون کې ناروغانو د سره کیږي. تر دې وړاندې هم د پاکستان د سترګو متخصصینو افغانستان د ناروغانو د ملي درملنې لپاره راغلي وو. په دغه وزارت زیاته کړې چې دغه ډاکټران په 4 ورځې نور د روغتون کې پاتې شي او څو له هغو ناروغانو مرسته وکړي چې د سترګو جراحي او درمل ته اړتیا لري. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا خپلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.